دویم کار چې دی د علماو دی. عالم چې بدعت خرافات وویني کې خلور باندې پټه کړله، ملایي یې خرابېدله، موریدان و مخلصین کمېدله، خلکو تنخوا ور باندې بندوله، او یا په بعضې علاقو کې بیا زکات ور باندې بندېدی. نو دی دې په دې پوه سي چې ما د الله جل جلاله د الله د رسول صلی الله علیه وسلم و عزتمندو حدیثو ته او طریقې ته ما لیلام لګولی، په یو څه محدوده تنخوا باندې، په یو څه عزت باندې، په یو څو میلمستیاو باندې، او دا محدود عزت چې دا خلک ما ته جی وایي، په دې خاطر باندې ما چې د خلک خوابدي نسی، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم و طریقې ته لیلام لګولی. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی پیغام دا ما په دو باندې لګولی دی. دا ملایان دي په دې باندې پوه سي. دا زموږ مسؤلیت دی. موږ به دا وایو خلکو ته چې دا بدعت دی زما وروره ده، دا د رسول الله طریقه نه. دا دویم قسم. دریم قسم د عامو مؤمنانو شان دی چې کله د بدعات او خرافات ولیدل د رسول الله طریقه یې پرېښه او په بله طریقه باندې روانو، د دې سړي څه به حد اقل د ایمان تقاضا دی، دا د په زړه کې به دې بد ځینې کېږي، په زړه کې به دا وایي چې دا ناروا دی، ظالم دی، په ناروا طریقه باندې اخته دی، زه د دې سړي نه یم ملګری. اوس ګوره زموږ او ستاسې په حکومتو کې داسې کله کله داسې حکومت راسي د شر په خلاف باندې ودرېږي، نو په لاس خو دې نه دی، زور نه دی سره پوره، ویلی هم نسې، کېدلی چې بندي دي کې، پورته دي کې، ورکې دي کې. حد اقل د یو عام مؤمن مسلمان دپاره د دوی هغه بلان، هغه تقاضا وي چې د قرآن او د حدیث ټکر وي، ستا به په زړه کې ډېر بد ځینې کېږي، حتی دونه بد به دې ځینې کېږي چې په دنیا کې ته په یو شي باندې څونه ځایریږي، په زړه کې به دې دغونه بد د دوی دغه کاره کېږي. دا د عام مؤمن مثال دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن جاهدهم بقلبه، که چا په زړه کې د دوی مقابله وکړل، د دوی سره جنګ وکړي، په زړه کې له دوی بد وسوله، دا مؤمن دی. ولیس وراء ذلك من الایمان حبة خردل. رسول الله صلی الله علیه وسلم در دینه اخواته بیا ایمان نسته. په دې دي نو سړی پوه سي چې په لاس مې مقابله نه ده کړې، په خوله مې مقابله نه ده کړې، په زړه کې مې هم ناروا بد نه ایسي، حرام مې بد نه ایسي، د چا ظلم و وحشت مې بد نه ایسي. په دې دي دا سړی پوه سي چې زه نو نعوذ بالله الله د ایمان څخه خلاص کړی یم. دا څوک وایي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولیس وراء ذلك من الایمان حبة خردل. د یوه خردل په اندازه باندې بیا په دې خلکو کې نور ایمان نشته، ځکه چې ته مخامخ حرام وینې، ناروا وینې، او په دې درو لارو کې یوه لاره هم پتا کې نشته. نو د دې څه معلومه دا ده چې پتا کې هغه ایمان چې ستا له دغه نارواو شیانو سره ټکر دی، هغه ایمان ستا فارغه دی.